اوس پیغمبر ته الله نصیحت کوي چې پیغمبره خلق بتا تنګي قسمه قسم خبري وکي تخبل کار کوه ځکه چې دعوت نه اوچت عمل بل نشته. ومن احسن قولا او سوق دیر خسته خبري والا ممن دعا الى الله دا غچانه چې دعوت ورکي د الله طرف ته وعمل صالحا ونيك عمل کوي وقال انني من المسلمين او يقينا زدتا بدارنا يما دنه چې د سوق خسته خبر ولا تاسو لیدلې نه دی دا فضیلت دی چې الله بیان کو د الداعي الى الله کوم سره چې الله طرف ته دعوت ورکړي کوم سره چې دین طرف ته دعوت ورکړي الله وي د دې سره چې کوم خبرې دینه خسته خبرې دي چې خبرې نشته بل څومره خیر خوای انسان دی د مور بلاد نه زیات احسان د زمونږ سره دی هغه د چې د سره غم زمونږ د مور بلاد سره اکثر غم زمونږ د دنیا دی چې دنیا کې مستقبل او مستقبل مستقبل او مستقبل او د دې عالم سره او د دې داعی سره غم د شي شي هغه د آخرت چې د خلک د جهنم نه بچ شي چې د خلک جنت ته لاړ شي چې د آخرت خېسته شي نو څومره غټ احسان دی په خلکو باندې. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة او ند برابر نیکی او نبدی یعنی برابر نه د نیکی او بدی نو دغه شان برابر نه دي ښه اخلاق او بد اخلاق. الله پیغمبر ته طریقه خې د دعوت ځکه دا خبره وکړه.